د مسلمان او د مسلمان جنگ دی، په دې کې به ګټه د چای ته ماته دا ووایه. د رور او د رور جنگ دی، لکه څنګه چې زمونږ د غم او د افسوس خبره ده او فتنو کې داسې کېږي. ځکه زه تاسو ته دا ووایم که نه چې دوه وروڼه جنګېږي، دوه وروڼه، دوه مسلمانان، دوه خپلوان، دوه هغه وروڼه چې د یو مور پلار نه پیدا وي، د تره زامن، د ماما زامن، د کاکا زامن، دوه دوستان، نو په دې کې ګوره ګټه نه وي، دې کې سراسر تاوان دی، هېڅ ګټه دې کې نه. د مسلمان او د مسلمان جنګ دی، په دې کې به ګټه د چای ته ماته دا ووایه. د رور او د رور جنګ دی، لکه څنګه چې زمونږ حال دی، کله رور راپاسي رور پسې د ځمکې په سر باندې د یو بل نه دنیا خلک ووجني، خلک وایي پلاني وګټله. کمعقل سړی دی چې وایي چې پلاني وګټله، رور او رور په جنګ کې لا ګټه وي، ټول تاوان دی، سراسر مکمل تاوان. څنګه تاوان دی؟ لکه زما او ستا منځ کې اختلاف راغی او جنګ راغی، ته راولګېدې ما له دې نقصان راکړو، ته ما ګټلې، تا ګټلې نه ده، ما خو تاوان وکړو، ما خو تاوان دا وکړو چې ما ته نقصان راورسېد. تا ته تاوان دا در ورسېدو چې خپل رور دې راوپرځو، خپل مسلمان ته دې نقصان ورکړو، دنیا دې خپله خرابه کړه، آخرت کې هم خراب. دې کې ګټه کوم ځای کې ده؟ ټول تاوان او تاوان.